یورې قسم چې دې نه وکم لا ته یم د زړه ګلې نڅا مې په سرې منګلې کسه چې در موته نشم بیا به وخت یې نه وم بللی لوړم ډېر ښه راکیب چې ولدم راګي سپي ته شپېلاک ووالو زه په شاور رات کې شناولی نه ځینې بوړم چې جنوب غل جوړی تیت سټه مې نیولې که د غم په ما انبار شي پروا نشته که د غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي کږه وږه په غره خطا ازغه یې تریخ میوه یې خوږه له یک شنبې 2 ورځې مخکې او 3 ورځې وروسته کومه ورځ راځي ورځې مخکې خو یې جمعه ده د ودان تلویزیون خوږو لیدونکو دا وخت په شمشاته پکې شتون لرو دلته غواړو له ځوانانو سره مرکې ولرو له دوی به ځینې پوښتنې لرو که چېرته یې زموږ پوښتنو ته سم ځواب راکړ نو موږ ډالۍ ورته په پام کې نیولې دي او که چېرته بیا له موږ سره په خپرونه کې بریالي نه شول نو تاسو ته به یو څه وړاندې کوي هیله ده دغه خوندوره خپرونه تر پایه راسره وګورئ او ملتیا مو وکړئ دغلته یو دوه کسان دي غواړو له دوی څخه پوښتنې وکړو دوی به په لومړیو کې تاسو ته ځانونه معرفي کړي ستاسو نوم او د کوم ولایت یاست بلې زما نوم رحمت الله د پکتیکا ولایت او ستاسو زما نوم آدمشاه د پکتیکا ولایت ښه ډېر ښه له دوی نه دوه اسانې پوښتنې لرو که چېرته زموږ پوښتنې ته یې ځواب راکړ نو دوی به د ډالۍ ګټونکي شي او که بیا زموږ پوښتنې ته یې ځواب رانه کړ نو تاسو ته به بیا یو څه وایي سمه ده یو اسانه پوښتنه ستاسو څخه کوم سمه ده وایي سور دی صندوقک دی د سرو غمیو ډک دی چې دا به څه شی وي دا خو فکر کوم انار دی ډېر ښه ډېر ښه نو دویمه پوښتنې ته راځو که چېرته دغه پوښتنې ځواب کړه نو دی د ډالۍ ګټونکی کیږي له یک شنبې 2 ورځې مخکې او 3 ورځې وروسته کومه ورځ راځي یک شنبې 2 ورځې مخته خو سهشنبه راځي نه لږ فکر وکړئ چهارشنبه نه ګوره یک شنبې وروسته له یک شنبې 2 ورځې مخکې او 3 ورځې وروسته کومه ورځ 2 راځي ورځې مخکې خو یې جمعه ده او 3 ورځې مخکې چهارشنبه راځي تاسو زموږ سره په دغه خپرونه کې بریالي نه شوئ نو تاسو یې ښودلی شئ نو خو دغه جمعه راځي د یک شنبې مخکې او وروسته چهارشنبه راځي نه هغه پنجشنبه ده نو تاسو زموږ سره بریالي نه شوئ لیدونکو ته به څه ووایئ کوم پیغام لرئ یا بل څه که لیدونکو ته وړاندې کړئ لیدونکو ته خو مو دا پیغام دی چې بس الحمدلله د امن فضا ده ټول هغه ځوان نسل دی ښه تعلیمونه وکړي چې د افغانستان لپاره آینده یوه ښه سرمایه پاتې شي ډېر ښه مننه خوشحاله اوسئ د ودان تلویزیون لیدونکو دغلته کوچني ماشومان دي له دوی هم ځینې اسانې پوښتنې لرو هیله ده زموږ پوښتنو ته ځواب راکړي او د ډالۍ ګټونکي شي ستاسو نوم څه دی نوم مې امید دی د وچخاړې اوسېدونکی یم امید جانه دا راته ووایه څوم سیم شاګرد یې د شپږم ټولګي له تا نه یو اسانه پوښتنه کومه ښه نو که ځواب دې کړه بیا د ډالۍ ګټونکی کېږي دا راته ووایه چې هغه څه شی دی که ډک وي یا تش خو په وزن کې تغییر نه راځي هغه لوګی نه یو بله اسانه پوښتنه درنه کومه سمه ده د ضرب تعریف خو د زده دی د ضرب تعریف راته وکړه نو ته به زموږ سره ګټونکی شي ضرب په لغات کې ادارېږه لږ نه هغه خوراک ضرب په لغات کې وخلو ته وایي په اصطلاح کې د ضرب جامې لاندې طریقې ته ضرب وایي خوږو لیدونکو که څه هم د نکل هم واخیستو خو زموږ سره په دغه خپرونه کې بریالی نه شو د ضرب تعریف سم نه و نو یو بل ماشوم سره خبرې کوو ښه له ده هم پوښتو هغه څه شی دی چې خېټه لري خو کلمې نه لري منګای لومړۍ پوښتنه ته دا موږ ته ځواب راکړ له ده دومه پوښتنه لرو نو خدای دې وکړي چې دی زموږ سره ګټونکی شي دویمه پوښتنه دا ده چې د 5 دغسې شیانو نومونه راته واخله چې نارنجي رنګ لري نارنجي رنګ خو پېژنې که نه د دغسې شیانو چې نارنجي مالټه یو
نارنج دوه آم درې لیمبو څلور خربوزه ډېر ښه ډېر ښه نو دغه زموږ دوهم ګډونوال و چې زموږ سره بریالی کیږي نو ده ته زموږ له طرفه دغه ساتی دغه ورته ډالۍ کوو دغه جیب ته واچوه دغه واخله مبارک شه بیا هم یو چکچک ورته وکئ ډېر لایق ماشوم د وطن تلویزیون لیدونکو دغلته نور ځوانان دي له دوی سره خبرې اترې لرو په لومړۍ کې دی تاسو ته ځانونه معرفي کوي نوم مو جمشید دی د غړومبي کلي اوسېدونکی یم او ستاسو وحید الله محمد عارف اعتماد که له دوی څخه اسانې پوښتنې لرو که چېرته زموږ سره بریالي کیږي نو دوی به د ډالۍ ګټونکي شي او که بیا چېرته ګټونکي نه شو نو تاسو ته به یو شی ډالۍ کوي له دوی لومړی اسانه پوښتنه کوو د پنځو دغسې شیانو نومونه واخله چې بانجاني رنګ ولري چې بانجاني رنګ ولري اول خو بانجان یو مڼه مڼه خو نه ده مڼه خو بانجاني رنګ نه لري د تور بانجان رنګ چې ولري بانجاني رنګ او تور انګور دوه وخت یې کم دی یوازې 6 ثانیې پاتې دي نو دی زموږ سره بریالی نه شو له دوهم کس نه پوښتنه لرو کږه وږه په غره خطا ازغی تریخ میوه خوږه چې دا به څه شی وي کږه وږه په غره خطا ازغی تریخ میوه خوږه ګورګورې نه نو خوږو دوستانو دغه ځوان دوی زموږ سره بریالي شوي نه دي نو تاسو ته یو شی وایي که د غم په ما انبار شي پروا نشته که د غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي ډېر ښه ډېر ښه یو چکچک تاسو هم جریمه شوي تاسو یو څه نه راته وایئ زه به یو څه درته ووایم ووایه وایي د ژمي یخه شپه وه د ژمي یخه شپه وه زما ګریوان و څیرې زما ګریوان و څیرې نه تار و نه ستن و نه ته پاتې کېدې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه مننه زه به جانان له خدایه غواړم زه به جانان له خدایه غواړم که د جنت په منارو ولاړه یم ډېر ښه ډېره زیاته مننه له تاسو څخه ستاسو نوم چې دی رحمان الله رحمان الله او ستاسې عادل عادل نسیم الله شفیع الله تاسو ټول ملګري یئ که نه که دلته د څه لپاره راغلي یئ تیرې تر غوړو دغه چکر ته ودرېږي ښه ډېره ښه له تاسو دوه اسانې پوښتنې لرم که چېرته مو زموږ پوښتنې ته ځواب راکړ نو زموږ سره به بریالي شئ او که چېرته مو زموږ کومې پوښتنې ته ځواب را نه کړ نو تاسو به بیا موږ ته یو څه ډالۍ کوئ سمه ده لومړی اسانه پوښتنه وایي هغه به څه شی وي چې غاښونه لري خو څه نشي پرې نیولی نه چرګه خو نه ده که تاسو ته یو بل چانس هم درکړم تاسو هم نشئ ښودلی ښه دویمه اسانه پوښتنه ده وایي سور دی صندوخک دی د سرو غمیو ډک دی انار ښه ډېر ښه خوږو لیدونکو له دوی دویمه پوښتنه لرو که چېرته زموږ دویمې پوښتنې ته هم ځواب راکړ نو دوی د ډالۍ ګټونکي کیږي هغه کومې اوبه دي چې په لمر ډېریږي او په یخ کمیږي دوی زموږ سره بریالي شو دوی ته ډالۍ ورکوو له تاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ لختیم د زیړې ګلې نسمې پسرې منګلې کسا چې در موتا نشم بیا به داسې جوړه نشم لختیم د زیړې ګلې نسمې پسرې منګلې کسا چې در موتا نشم بیا به داسې جوړه نشم یورې قسم چې دې نه وکم لختیم د زیړې ګلې نسمې پسرې منګلې کسا چې در موتا نشم بیا به داسې جوړه نشم چې مخ قبلا شي مخ په نه دې وړوم لخته یې د زیړې ګلې نسمې پسرې منګلې کسه چې در موته نشم بیا به داسې جوړه نشم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم زه خپل حضرت بلال احمد یم ښه د کوم ولایت د خوست کې د خوست ولایت ښه ډېر ښه یو لومړی اسانه ساده پوښتنه ده وایي هغه کوم شی دی چې که ډک وي او که تش وي خو په وزن کې تغییر نه راځي ډک یو که تش په وزن کې تغییر نه راځي عمرې کاټ
ډېر ښه دی زموږ سره په لومړۍ پوښتنه کې بریالی شو لومړۍ پوښتنې ته یې سم ځواب راکړ نو له ده دویمه پوښتنه لرو که چېرته زموږ دویمې پوښتنې ته هم ځواب راکړ نو دی به زموږ سره د ډالۍ ګټونکی وي دویمه پوښتنه دا ده چې د پنځو دغسې شیانو نومونه به راته واخلئ چې نارنجي رنګ ولري زیړ رنګ زیړ رنګ چې ولري بس مالټه نارنج ورپسې زیړ جوړه نه جوړه نه هغه شیان چې طبیعي دي په خپله خوراکي شیان وښیم هر شی چې وي خو چې طبیعي رنګ ولري خربوزه درې او درې دوه نو د ده وخت زموږ سره پای ته ورسېد ځکه چې ډېر ثانیې وخت یې درلوده نو له تاسو څخه ډېر زیاته مننه نو ته به موږ ته یو څه وایې ځکه زموږ سره بریالی نه شوې نو ټپه شعر هغه څه چې ته لرې موږ ته به یې ډالۍ کوې ښه دی نو څه نه لري دا یې به معاف کړو نو راځو د نورو کسانو سره هم خبرې اترې لرو موږ سره پاتې شو د ودان تلویزیون خوږو لیدونکو دا وخت په د خوست په تپه کې شتون لرو تفریحي غونډۍ کې سکي جان هم راسره دی له ده سره خبرې اترې لرو په لومړیو کې ده ته ښه راغلاست وایو ډېر یې جوړ یې صحت ښه دی په خیر یې ښه جوړ یې شکر دی څنګه راغلی دغه پارک ته والله د غونډۍ ته رجیع شو لکه په کلي کې زوینه غورات وي ترشلینه وي ګردینه لګدا موږ د ته پیدا به جی شو لکه به ساعت تیر کی خو ډیره ښه ده له ده سره نور ملګري هم دي نو زموږ خپرونه تفریحي بڼه لري دوه اسانې پوښتنې لرم که چېرته زموږ پوښتنې ته ځواب راکړ نو د ډالۍ ګټونکی کېږي او که چېرته د بیا پوښتنې ته ځواب رانه کړ نو بیا به لیدونکو ته یو څه ډالۍ کوي نه وایي که تعلیم لرم ګرونه مې پوښتنه وکړه سعید مشکل ډېر ښه لومړی اسانه پوښتنه له ده څخه کوو د پنځو دغسې شیانو نومونه واخله چې نارنجي رنګ لري والله که دا یا د مالټې رنګ چې ولري دا ته درګه پښتنه وکړه چې دا خو مالګه په ژوند کې دا پښتنه نه ورته نه راغله ډېر شیان دي چې نارنجي رنګ لري مالټې رنګ لري یو خو مالټه ده نارنج دی څومره ډېر شیان دي چا دی دا دا پلان شای وکړه دا غای ډېره ښه ده نو دی زموږ لومړۍ پوښتنې ته یې ځواب رانه کړ ده ته یو چانس ورکوو وایي کږه وږه په غره خطه ازغی تریخ میوی خوږه چې دغه به څه وي دا خو مته والا دا څه خوږ شای دی چې خوړای کېږي ډېر خوږ شای دی مطمئن یم بیا ته ساره نه کا کږه وږه په غره خطه ازغی تریخ میوی خوږه دا مته چای بریخي تاسو نه چای خو نه تاسو لږ نقل ورکړئ دا مو چای دا ګوبین چای ډېر ښه نو دا چک وکړئ دا زموږ لومړۍ پوښتنې ته ځواب راکړ نو دویمه هم اسانه پوښتنه در څخه کومه تر څو زموږ سره بریالی شئ وایي سور دی صندوقک دی د سرو غمیو ډک دی دا مو ته منګړی بریخي منګړی دی ډېر ښه نو د سکي جان زموږ سره د ډالۍ ګټونکی شو خو بیا به هم د ستاسو د خوشحالۍ په خاطر یو زمزمه کوي وړه غوندې زمزمه یا ټوک هر څه چې لرې تاسو لیدونکو ته به یې وړاندې کوي خو دا سره موږ سره داسې تازه تازه شعرونه دي فکر کوم جمعه پر مې کړي دي خدای برګري ته به ډالۍ کوي ډېر مهرباني چې نن سبا ټول مشکلات اقتصادي دي نن سبا ټول مشکلات اقتصادي دي پیسہ دور په دانه ګرام دي توماتي دي ډېر ښه داسې نه یې چې چیرې پای بیویر کې په جوبه کې بیري پای نه ویژن کې دي ډېر ښه تاسو ورته چک وکړئ کار روزګار نشته لایا پلایا ګرځي پلاس ګونی وا پړای تیر تو ما کې دي شمامت ولا ډېر ښه یسا کی تړای اته بعد ژوند دی یسا کی تړای اته بعد ژوند دی مو مخته وړ وړ سره ډمبري دي یو بل شعر هم تاسو څخه اورو دا به بلا دا مو پرون زما د یار د ورور واده وو وخت یې نو نو بللای لړم ډېر ښه راکیب چول دم براګیس پیتا شپلاک والو زه په شاورت کې شناولای نه ځنی به وړه چې جنو مغل جوړای چې څټه مینی والی ډېر ښه له ده څخه ډېره زیاته مننه کوو نو دوی ته ښه ساتیری غواړو خوشحاله ژوندي اوسئ د ودان تلویزیون خوږو لیدونکو دغه وخت خپرونه چې تر دې مهاله مو راسره ولیده هیله ده چې خوښه شوې مو وي تر بلې خپرونې ما رفیق ملګري او خپل تخنیکي ټیم ته اجازه راکړئ ښې چارې